ماما تکړه شئ دا خزانه انشاءالله زموږ په قسمت کې ده دا گنجي سر ته دې وګوره خزانه زموږ په قسمت کې ده ما په خیال همدغه خزانه ده ملګرو خزانه مو پیدا کا راځئ څه خزانه موساګي ومنده والله کې رانه یو څه راځئ چې ځو ملګرو ودرېږئ موساګیه موساګیه دا خزانه هم دلته کېده او زه درته وایم زما د مخې اخواته سه دا ما خپل په قسمت رایستلې ده اوهو زه درته وایم چې دا خزانه دلته کېده ګینې بیا به خفې ګوره اخري ځل درته وایم چې زما د مخې اخواته سه کني دا خزانه به ستا په وینو رنګ کړم ته جوړ داسې په اسانه نه پوهېږم وای والله کې بې سم ځکه نه استاد ته په خوبونو کې ډوبې او خلک ته په انتظار مړ کړه ښه سو چې رالی ګلابی کنې حالات ډېر خراب وو راځه چې ځو یا لکو دا چرته داسې په اتفاق باندې روان یې بابا زموږ وخت ډېر قیمتي دی موږ خزانې پسې روان یو خزانې پسې خزانه کوم ځای ده بله ورځ چې تاسو دواړه لګیا واست چې په دغه پټي کې خزانه ده په هغې پسې ځو ډېر سادهګان راته ښکاره شوي ټیک ده چې سره پکې شته چا پکې ښخ کړي نه دي زموږ د دې خبرې دا مطلب و چې د پټي خاوره دومره قیمتي ده په کرونده پکې وشوه یا پکې محنت مشقت وشو نو سره به زرغون کی یا نو کرونده څنګه به کوي دغه پټی خو مدرسې ته تسلیم کړی ده دغه دی خو موږ د ملک صاحب شکریا ادا کوو چې د سرو منافسه ځمکه یې کلي ته وقف کړې ده په ما دې ناکه خلک راټول کړه او خرچې دې راباندې وکړې یاره خو نو هسې د کاره ویستو زه یې مشر یې ځو راځه کاکا څه سادهګان خلک دي ګلابیه دغه باباګانو را سره دوکه وکړه په شرمونو یې وشرمولو تاسو ځان ته خپله شرمولی دی چې درته وایم ستا په سر کې مازغه نشته تش بوس دي بوس د هغه ښه و چې خزانه نه وه پکښې کنې د ارسلا خانه سره خامخا په جنجال کښې وتم او تاسو ته خو بیا زه معلوم یم چې ما به مړی خامخا کولی یو خو د خدای په خاطر هر وخت دا فضول بکواس مه کوه ماما چې تا ته زما هره خبره فضول ښکاري نو زه اوس څه وکړم ته یې ټول فضول یو ته او یو د دا ملګری د کټ خپه ټوله ورځ خوشې تشو پسې ګرځئ ځان له خپې وچیښي یو ورځ به زموږ هم خدای واوري بیا به ته سم سړي ښکارو یو ورځ به په دغه سوچونو کې فنا شي او په لاس په هېڅ در نه شي خو شاټارو خانجي که زما منې نو هر څه پرېږده اوس به یې د کلي یو دوه مشران ملک صاحب له په جرګه ورولېږم یاره خبره خو دې خوږ کړه شامتیه خو داسې به ملک صاحب ونه مني خانجي داسې مسلې هم په داسې خبرو ختمېږي او ولې ته د چا نه کم یې څه ښه ښکلې ځواني دي ده هر څوک دې پېژني او یو نوم خو دې شته که نه هسې ګورې شامتیه کله کله ډېره د کار خبره وکړي ستا دا مشوره مې ډېره زیاته خوښه شوه خو اول چېرته یو نظر دا شیلا لیدل غواړم داسې نه چې د رښتې خبره پخه شي بیا به د کوره نشي راوتی په ستر به شي خانجي دا خبره خو دې سمه وکړه راځه چې یو نظر یې وګوري بیا ورپسې کړېږي او اینې به نه ښه شامتیه ته خو زما د ځوانۍ ته لږ په غور وګوره چې چېرته 19-20 خو پکې نه دي راغلي ها ماشاءالله
ډېر ښه سمه د کاپرو ګولۍ ښکاري نه ته چې په لاسونو باندې نکریزې پورې کې او سترګې تورې نو چل درکې شته که نه تا له شرم نه درځي چې په دې عمر کې ښکونه کې ای جینې ام دې خولې نه دې برغولی جوړ کړه یعنې په خپل کور کې به سره هغه عمل وکړم چې چا در سره کړي نه ستا پلار داسې د سهار ګلاب دی چې زه به ورسره ښکونه کوم که زما پلار د سهار ګلاب نه دی نو ته داسې کومه شهزادګۍ چې بنده راته د ښایسته نشي کتې ګوره جینې سنبل بچې ګوره که نه بچې د دې غریبۍ نه څه غواړې ولې مې په دې عمر شرمې تا ته جاوید شیطانت وکړو او تا پې یقین وکړو ته غلی شه بابا د دې خلک سترګې کاسترې دي اوس دا بدرنګه به زما د مور ځای نسي ای جینې ډېر صبر مې درته وکړو نور خو راته صبر نه کوم داسې کوئ بچې داسې کوئ خبره وکړه خبره وکړه خبره وره وره که نه خبره وره خبره شروع کړې که دا یاد یې که نه نو دا ښځه بیا داسې نه کوي فلم د ځان سره یې بوځه پته څوک څه کوي راځه بابا چې بیا دې په دې کوڅو کې ونه وینم راځه لال پری زه درته لاړم یقین مې نه شي چې بیا به دې ډنو شي بابا مخکې شه که نه مخکې شه راځه د ځان سره یې بوځه پته څوک څه کوي چې دې بیا نه شي یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا الله په ما باندې فضل وکړې پروردګاره آمین بډاډه یو والے په اوسکا بډاډه لکه دا پي واخله دا شملې اوسکا خبردار ورکا واپس کا والا ها اول به دا پیس کی والا باندې رکشا تو دغه غوجلې صفا کولی ته بس اوستا پي بسې والا شملې اوسکا والا ګلا خبردار به مول په اوسکا اول به شملې اسکی اول به پیس کی اول به شملې اسکی اول به پیس کی کینه پکلار شملې اسکی اول به پیس کی پهله ورسکی سم شي کنه د خدای په قهر واوړی د خدای په عذاب واوړی د دې تسبونم تاسو حیا نه درځي وای نو مور دا کومه دښمنی در سره کوي تمام بډاډه بچي چې خزر ته دونه په مینا وای نو اوس کا کنه وای مورې د شملو د پیو سره خپلو کې نه لګي ما په دواړو ولې خرابې وای بچې خیر دې ځان یو شی دی زه جن کو زه خپل کوټو ته زه سوي دا مړې هو نه داتې سر هو زه ما له خدای صبر راکړو ولې مور خیر خو ولې بچې دا چل کنه چې دا یو ګلاس مال راکړه یو ته اوسکا یو به زه اوسکا ما مور نن خو دې بچ کړم په سبا بیا څه کوم کړی دي ګوره بچې سبا سره سبا ګورو راکړه یو ګلاس دا شمله ته وایي او دا پای به زه اوسکم اوسکا ترا مړې توکل په خدای دې ګورو یو نن نه ته تړلې ګیر کو نن نه پیدا زړه بڑا سباسم الله دې پیدا وای دا څه کې غانه مې تروري دا خو شکر دې چې دماغ پیوي او کسر دې را لوالې وي تا خو زه وجلې قسمت دې خو چې الټه پروت وي ګینې دا سر مې دوه ټوټې کولو اخر زما قصور شو د چنګیز خان وصی نه ته ماته دا ووایه چې ستا خور ته بل ځای مېړه نه ملاوېدو چې زما د لور کور روان کړو وې مې په ما سترګې مه روباسه که ستا لور کور کولی که نه نو خپل کور به پرې نه ورکېدو د کارغه د جال نه غورځېدلې بچیه دا مه وایه چې ستا خور به ما دلته په ارام ژوند تېر کړي وای ما ماشوم نه څه غواړې چې دومره تکړه یې که نه د یاسمینې ترونه ورته چې پته دې ولګي وای د دې نه به نو څوک خلاصوي وای ساله که وګوره د دروازه څوک ټکوي چیرې دا کلي والا وای څه مسله وه بیا ما ته اواز وکړه استاد
تاسو د کور دی او کور دی ورشه وته چې ګل محمد راغلی دی لکه څوک ګل محمد او پتا چې کله سپیسي دي نو تا څه ورته وویل ما ورته په کور کې په کټ ودرې چې غرق سي خو داسې به دې ورته ویلي وای چې هغه په کور کې نسته عمرې ته تللی دي دا بار دروازه څوک ټکوي په غوږونو خو کاڼه نه یې که نه یو کس ورشئ نو څنګه ورسو سخبیر خو در باندې چا نه یې ماتې کړي هله ورشئ ور ماتئ پښې مو نه دي ماتې قرض یې راباندې دی لکه په تېږه درته وایم کټ نیخ ته کړل نه نو په ډېګې تېنه څله بار ورشه نو خپل قرض وله ورکړه پیسې خو چې څه وې هغه ټولې ستا جاوید ورور راسه وخوړلې پاکه دا کومو خلکو له مې قرض ورکړی دی یاره جاوید ته خواست ستاسو وینې خوټ کېږي په خپله خو د هېڅ کار نه روندارې دغه قرض پیسې موږ شمېرلې نو جاوید زموږ نه وتښتولې اخو دې تاسو واپس واغېشتې که نه په یې خو مو رالرور کابو وجلی و په هغې کې خو نیم هم نه وې پاته ټولې په لارې غورځولې وې استاده ګل محمد راته ښکاري چې لاړه ځکه چې دروازه نه ډبېږي نن خو لاړو خو سبا به څه کوئ ځه سبا به د سبا سره ګورو او قرضداره بیا چا وژلی که څنګه شاګرده او استاده راته ایښې په زړه کې سوېده وای د چندخې بچیا خو چې لون پټی وویني نو لکه د چندخ پکې ور ودانګې دا ټول سور دی راله خراب کړو ګودر وران شي تل دې یادومه دا راته ایښې په زړه کې سوېده غونه یا لکه شامتیا هغه وګوره روندار دی دا څومره ښکلې ښکاري ویمې زما به پې ټوله خاني آباده شي که چېرې دې سره زما واده وشو ولې به نه کېږي نیکه خو لږ ته همت وکړه او د زړورتیا نه کار واخله هغه څنګه لږ مې پوه که خانجي لږ ورته زړه مضبوط که او یو څو قدم ور مخکې شه او بیا دا چې لږ خوا ته ور نږدې شه او ټوپۍ دې لږه کږه که او بریتونه دې لږه کونډه ورکړه ټوپی به م کږه کړم برید به م کونډه کړم د هغې نه مخکې به څه بس بیا ورته د مینې په انداز کې وګوره او د شونډو په سر ورته نری غوندې کې مسکا شه نو ته بیا ګوره چې ټک په ټکه در باندې زړه بیلي او که نه نو بیا راځه شامتیا سله مې د انتظار په اور کې سوځئ څه راته نیغ نیغ ګورې بیا یې راته څه خرګوړ شوی دی یو خو چې زه تا ته په مینه مینه خبرې کوم تا تندی داسې ترش نیولی دی دا زما هره خبره پر تا داسې بده لګېږي لکه د توپک ټک څه به دي او څه به دې خبرې ښه وایه زړه سره څه خبره ده خبره خو داسې ده تا به اورېدلي یې چا منګوټي دویم واده کړی دی ما ته پته ده خو ستا په زړه څه دي زه خو دا وایم چې ستا بیا سلا خو زه کار نه کوم نو دا سلا مې ستا سره کول چې زه دویم واده وکړم څه ورشه اول دې دا خپل مخ په شیشه کې وګوره نو بیا د دویم واده خبرې کوه ولې ما په شکل څه سوي دي اما کې څه کمی دی ځه تا له خو به څو خرم در نه کي دا خو در باندې زه خپل مور او پلار غرقه کړم چې ستا په شان خاوند دې راکړی په زړه ظالمې ته په څه خبره یې په کلي کې چې زه کله د ښه په ګاډۍ کې سپور یم نو دا د کلي ټوله کونډې ښځې په زړه کې دا یو ارمان وي وایي یا خدایه چې دغه موسی خان زما مېړه وای دې خولې ته یې کتلي دي نور په ګوته نه پټېږي د کلي ټولو خلکو ته ښه معلوم چې ته څنګه سړی پاسه درته ویم ګینې نو پاسه درته ویم کنې نو څه به وکړې ته څه اوس ګوره چې وایي پروردګاره دویم واده کوي زه به ژوندی یم او ته به ما نه دویم واده وکړې دا سټ به دنه په دې کلم کم شامتیا خدای یو څلور پنځه انچه نورم کم کا ستا د لاسه زه په هر میدان کې پاتې راځم او نن
نن خو دې څه بل شان پاتې راوستم. خنجي ما چې درته څنګه خندا یادوله نو هغه شانتې خو تا ونه خندل. غلی شه نور په زول بکواس ونه کړي. یم خفه په دې یم چې ما باندې د شیلا مخ څومره ګران دی او هغې ماله زما د مخ پیغور راکړو. دا خو زه ویم که نه داسې په سپک نظر خو څوک پردي خر ته هم نه ګوري چې څنګه یې تا ته وکتل. شامتیا په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. ارسلا خان ته سپک کتل خپل مرګ له آواز ورکول دي. خانجي د جوش نه د هوش نه کار واله په هره طریقې خو شیلا به حاصلوو. شامتیا د شیلا د نازونو په غربه د ارسلا خان د قهر تندر یو نه یو ورځ ضرور را پرېوځي. ورشه او د کلي یو څو مشران دلاور خان له په جرګه کې ورولېږه. کښېنئ حاجي صاحب. حاجي صاحب څنګه دی پیښو که خیر خو دی که نه؟ او ملک صاحب خیر دی خو موږ تا له یوې خبرې له راغلي. که زما د کولو به کیسې وي نو خامخا به کوشش کوم. خبره دې کوه. ملک صاحب لور خور د پردي کور امانت وي او چې په آیا پرده تر کوره شي نو ډېره ښه خبره ده. حاجي صاحب دا خبره دې ټیک ده چې لور خور ټول عمر څوک په کور نه ساتي. هغه د بل د کور عزت دی. او ملک صاحب په دې سلسله کې خو موږ راغلي یو ارسلا خان دپاره ستاسو د لور رشته غواړو. څه؟ زه پوه نه شوم. ملک صاحب دومره حیران ولې شوي؟ خبره مو په ګل بدله. لور خور کور نه بهر د غورځولو شی نه دی خو هغه اسلامي اصول دي چې د رشتې په وخت په د لور خور نه تپوس خامخا کوې. ښه ده ملک صاحب تاسو فیصله وکړئ موږ به بیا راشو. مورې وا مورې چېرته لاړې؟ خیر خو دی دا چغې ولې وهې؟ مورې ما ویل داسې خاموشي شوه ما له چېرته لاړې؟ هېڅ چېرته نه وم تللې یا نیکبخته جاړو مې واله. مورې چې لږ هم رانه اخوا شې بس دا زړه مې خورېږي زه مور مې څه شوه؟ شېرعلي بچې ویم چې تا ته وګورم نو د سیف الله خبره مې را یاده شي. خوښه دې نه ده چې پوښتنه ترې وکړم چې هغه ډاکټر به کله راځي؟ مورې د سیف الله ملګری ډېر لوی ډاکټر دی د لوی خلکو لوی مسلې وي کله مو که نصیب وي خدای به راولي. دعا به کوم بچیه چې خدای نصیب د ښو کي او ډاکټر دې خدای زر راولي. شېرعلي بچې خیر خو دې چېرته روان شولې؟ مورې کور کې په کېناستو مې زړه شین شو لږ بهر ته ځم دا وجود مې آزاد شي. دا واله بچې دا چشمې دې واچوه راځه چې زه دې تر وره پورې ورسوم. ښه ځې؟ نه مورې زه اوس په دې لارو کوڅو بلد شوی یم زه خپله تلی شم ته بس دوا کوه دوا. یا لکه موساګیا تا خو بیخي د حیا نه خبره وایسته نور کارونه خو دې پرېږده. نو اوس چې په کلي کې د ګل محمد هم کر پیسې اخیستې دي دا به څوک ورکوي؟ ماما هغسې ټوکې دي زه د هېچا نه یم قرضدار. دا ټوکې دي چې روزانه راځي او د کور تنبیه درته ټکوي؟ ماما جانه هغه یو ډېر ټوکي سړی دی. تا ته به ټوکې ښکاري چې روزانه راځي او دروازې درته ټکوي؟ نو چې دروازې ډبی که نه نو خپل لاس پستړی کوي نو زما د استاد به څه وکړي؟ ما سره دا غم دی چې ته په تو په ده باندې لاس پرې مات نه کړي. وایم هغه درته دومره غوسه و قسم په خدای که په لاس باندې ورغی که نه نو سرمن باندې راوباسي. هغه څه معمولي سړی نه دی. بابا دې خو چې روټۍ وخت له را پیدا شي زه یې پې د غوږونو نه خلاصه کړم روزانه ټکه ټکه. ځئ چېرته پیسې وله پیدا کړي ګینې په والله کې هم کور پرېږدم. راځه ګلابه دې مه هسې پر قراره نه پرېږدي د یو چا سر راباندې ورانوي. خیال کوئ ستاسو سرونه څوک روان نه کړي نو؟ او مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې زما په مخ کې دې سر پورته کړي. هغه تاسو یاست چې زما قدر در سره نشته. راځه ګلابیه راځه.